نور خو پادناو کې ادنا یما دا خو بلرم چې صرف ستا یما زمانوم خو وحید آفتاب دی او تاسو ارنج میرج کړی او جی بالکل د مور پلار خوښه وه بالکل نو لو ته واورېده که نه نو بالکل او لف خو ځکه دی چې هغه زما د ماما لور ده نو هغې خبره وکړه چې را روان فلم کې ستا ګانې شته دي د فن د خرڅ چل مو زده نه کړلو د دغې ګټې کاروبار نه راځي نو په لنډو کې به ده ووایم چې کله حقیقي مینه وي دا به میلاویږي نه هغه به مینه وي بس نن مې ستاسو مخې ته کېنولی دی او ښه ورته وګورئ په مینه ورته وګورئ چې دا هغه وحید آفتاب صاحب دی چې تاسو یې په دلبر ریډیو باندې اورئ چې زه یم ډاکټر وحید آفتاب او تاسو اورئ FM 93 ریډیو دلبر 400 بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کوم ستاسو دپاره داسې خلک مخې له راوړم چې د هغوی د خبرو او د هغوی د انداز نه تاسو خوند او مزه اخلئ قدرمندو نن مې بیا یو کوشش کړی دی راغلی ما دې وخت کې موجود یم په ریډیو دلبر کې او تاسو به یو داسې شخصیت سره ملاوم چې د هغه خبرې تاسو واورئ د هغه انداز تاسو وګورئ د هغه سنګینګ تاسو وګورئ تاسو به ترنه خوند او مزې واخلئ نو چېرته به ځئ نه د 400 KPK نیوز سره اوسئ قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کوم او کوشش کوم چې ستاسو دپاره داسې ویډیوز راوړم داسې ملګري ستاسو مخې له راولم چې تاسو هغوی واورئ د هغوی د ژوند نه خبر شئ تاسو ترنه خوند او مزې واخله قدرمندو په څنګ کې را سره ناست یو شخصیت ډېر ملګري به داسې وي چې هغوی به د دې شخصیت نه واقف هم وي څه ملګري به داسې وي چې هغوی به د دوی نه وي واقفه دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالۍ ستړي مه شي وایو او دوی ته به وایو چې خپله پیژنګلي را سره په خپله وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نامه ښکلې غونډې کې او کتونکو ته ووایي چې تاسو څوک یې زمانوم خو وحید آفتاب دی او غالبا چې ډېر خلک به ما پیژني ځکه چې د FM 93 دلبر ریډیو نه زه خبرونه کوم روزانه او د هغې نه علاوه لکه مطلب ډېر پروګرامونه هم کړي د اجرې پروګرامونه نو بالکل ستاسو خبره مې کټ کړه خو داسې په کار دي که نه وحید صاحب وحید آفتاب بھائی چې تاسو له په کار دي چې کوم تاسو غزل ریکارډ کې نو هغه خو په کار دي چې موږ له راکوئ چې موږ خو بیا په ریډیو باندې چلو که نه تاسو سیکرټ ساتلي وي بس ځان پورې مو محدود ساتلي اصل کې یو خبره بله ده دا ډېر خلک وایي چې یاره مطلب ته په فلم کې ګانې ولې نه دي ویلې نو دا یو ډېره د اعزاز خبره ده چې یو ځل زه اډیشن له لاړم شاکر زیب صاحب وی چې یاره بالکل را روان فلم کې ستا ګانې شته فلمساز چې دی شاکر دغه دی د میوزیک ډایرکټر دی نو هغې خبره وکړه چې یاره را روان فلم کې ستا ګانې شته دی نو اصل کې دا فن چې دی نو دا د پیسو نه دی جي دا صرف او صرف د مینې یو څیز دی شاعري چې ده دا د مینې یو څیز دی که فرض که مونږ په دې باندې پیسې ګټل شروع کړو نو دغه بیا ښه خبره نه ځکه چې د ګران بابا یو شعر دی وی د فن د خرڅ چل مو زده نه کړلو د فن د خرڅ چل مو زده نه کړلو د دغې ګټې کاروبار نه راځي او ما له جانانه بله لار نه راځي قدرمندو تاسو را سره وحید آفتاب صاحب اورئ چې ډېر زیات ملګري به داسې وي چې هغوی به اواز اورېدلی وي او زه تاسو ته دا یقین سره وایم چې څوک د وحید آفتاب صاحب چا د وحید آفتاب صاحب سونګ اورېدلی دی هم په دوی باندې مین شوي دي چا چې د دوی خبرونه سماعتونو سره ټکراو شوي دي د دوی اواز سماعتونو سره ټکراو شوی دی نو زه دا یقین سره وایم چې تاسو ټول د دوی په اواز باندې هم مین نن مې ستاسو مخې ته کېنولی دی او ښه ورته وګورئ په مینه ورته وګورئ چې دا هغه وحید آفتاب صاحب دی چې تاسو یې په دلبر ریډیو باندې اورئ چې زه یم ډاکټر وحید آفتاب او تاسو اورئ FM 93 ریډیو دلبر 400 وحید آفتاب صاحب پرسنل خبرو ته به هم راځو نن به لږ ګپ ولګو که خوښه مو وي وحید آفتاب صاحب کله نه میډیا ته راغی نو زه به ده ووایم اسدالله جانې دا خبره اوږدېږي خو لنډو کې به ده ووایم
چې چا لا پیژندم نه چې دلته کې ریډیو شته او که نشته نو بیا خیر ما پکې دغه وخت نه کار شروع نه کړو تقریبا 12-13 سال وشو چې زه ورسره وابسته یم او د نیوز شعبې سره مې تعلق دی. ډېره زیاته مننه وحید آفتاب صاحب. څنګه چې ما تاسو ته ووایي که نه چې پرسنل ته به راځو ډېر عاشقان داسې دي که نه ډېر عاشقان دي په دې پاکستان کې او زه وایم چې د ملک نه بهر به هم خلک داسې وي چې هغوی به عاشقان وي نو نن ورته په څرګنده ووایه واده مو کړی دی او که نه؟ واده مې کړی دی او بلکل بچیان دې څو دي؟ بچیان 4 دي ماشاءالله. 4 چې دي نو هغه 4 بچي مې دي 3 پکې زامن دي او یو لور ده. ټول نه مشر چې دی نو د هغه نوم هاشر دی محمد هاشر محمد هاشم او ولید او بل چې دا ماشومه چې دی نو هغه یې ګلالی نوم دی. قدرمندو تاسو ته به پته لګېدلې وي وحید آفتاب صاحب نه قلار شی بس واده کړی د 4 بچیم دي او دا ښه په مینه یې واده کړی نه په مینه نه صبر وکړه دا تپوس خو لا پاتې دی چې د مینې واده دی که هغه خلک وایي که نه وایي ارینج میرج په انګلیش کې وایي او که لو میرج دی نو دا راته ووایي چې لو میرج دی که ارینج میرج دی د مور پلار خوښه به که نه ستاسو خپله مړه تخنېده را تخنېده نو په لنډو کې به ده ووایم چې کله حقیقي مینه وي دا به میلاویږي نه هغه به مینه وي بس هغه خلک وایي که نه دا خلک وایي د پلانکي مینه وکړه وایي هغه یې سر ته ورسوله وایي هغه یې خپله هم کړه. اصل کې دا مینه چې ده نو دا یو تجسس په ورته ووایو کله چې که دا مینه میلو شوه نو دا مینه پاتې نه شوه. کله چې زه به ده ووایم چې یاره ډېر خلک داسې وي چې هغوی لو میرج وشي خو د هغوی بیا انډرسټینډینګ برابرېږي نه وجه دا وي چې هغه چې کومه جینۍ خوښه وي هغې ته دونه اظهار کړی وي د مینې چې هغه بیا په هغه باندې سر خپې شروع کړي. کله چې بیا خاوند او د ښځې رشته شي نو هغې کې خو احترام بیا لازمي دی. دی بیا دا ایکسپیکټیشن کوي چې لکه مطلب دا ښځه به زما قدر به کوي نو هغه بیا هغسې ادب پکې نه وي نو زه د لو میرج قایل اډو یم نه. تاسو ارینج میرج کړی؟ او جی بالکل. د مور پلار خوښه وه؟ بالکل. نو لو ته واوړېده که نه؟ نو بالکل او لو خو ځکه دی چې هغه زما د ماما لور ده او ښه ډېره مې خوښه ده ځکه چې په هره سخته کې را سره وخت تېر کړ. بس ښکلی ژوند دی مینه محبت ته تېرېږي. ښکلی ډېر ښکلی جي. ها اوس په دې اړخ ته راشو که نه څو وروڼه خویندې یې؟ وروڼه چې وو نو هغه 4 زما نه علاوه 4 وروڼه ټول وفات شوي دي الله دې وبخښي او زه پکې اخري پاتې شوم او د هغې نه علاوه 4 خویندې دي زما ژوندی دي ټولې ژوندی دي. الله دې لري. دا خویندې هم ګورې وروڼو ته ډېرې زیاتې دعاګانې کوي د وروڼو پروا نه وي او دا خویندې دعاګانې کوي په پردي کور کې ناست یو وروڼو ته او مور پلار ته دعا کوي. د ټولو نه غټې رشتې زه څه ګڼم زه خپلو خویندو سره او خپلې مور سره د خپل بچي او ښځه بالکل د هغې کمپیریزن نشم کولی ځکه چې دا بېلو سره رشتې دي. خور به د بل کره ناست دي خو هغه مطلب تا ته به دعاګانې کوي دغه شان که مور ده نو هغه بېلو څه مینه ده هغې کې به بالکل لالچ به پکې نه وي. بچو کې هم لالچ وي ښځه کې هم وي تا نه به څه ناڅه لکه پیسې به غواړي څه ناڅه فرمایشونه به کوي خو لکه خور او مور به چېرې هم تا ته فرمایشونه کوي. خبره خو اکثر زه په خپل پروګرامونو کې دا خبره کوم کم کتونکي چې دي د 400 کې کې که نه نو هغوی اکثر بور شي چې لږ غونته کې خبره اوږده شي نو بس بیا ترې نه واوړي مخکې سکیپ کړي ویډیو او ځي ترې نه. زه به کتونکو ته دا هم ووایم چې څنګه ما د پروګرام په شروع کې ووایي چې وحید آفتاب صاحب یو بهترین سنگر هم دی یعنی زه به دا ووایم چې دا هغه خلک وایي که نه ون مین شو یو انسان دی کارونه ورسره بلها شي دي او دومره معیاري کارونه چې زه حیران یم. ویلډر وحید آفتاب صاحب دی که د ریډیو دلبر دا ټاور لګېدلی دی دا د وحید آفتاب صاحب د لاسونو جوړ دی. که چېرې تاسو وایئ چې رباب جوړول دي رباب په جوړی یم رباب په غږی یم که چېرې تاسو وایئ چې ما وحید آفتاب صاحب په ګوتو باندې په پنسل باندې جوړ کړي هغه ورته ما څونه وخت ویلي ما زه اعلان یم جوړ کړی خو لکه دا ګیله به ترې نه کوو نو بالکل جي تاسو به ورته مخامخ نه یاځئ دغې ته څه وایي په انګلیش کې سکیچ خو هغه چې لکه هغه بیخي لکه هغه مشابهت ورسره خوري خو تاسو خو داسې جوړوئ چې ماشاءالله هغه خو بیخي ته به یې جوړېده همغه دی. بالکل نو دغه یو بل یو فن دی او یو ځل تاسو خبره کړ کوم یو ځل مې وحید آفتاب صاحب سره خبره کوله نو دوی ما ته وایي چې زه خو به تا د خټۍ نه هم جوړ کړم. دا اصل کې ډېر خلک ما ته وایي چې یاره لکه تاسو فنون لطیفه چې زما
څومره فنون لطیفه دي لکه اوس فرض کا پینټینګ شو ورسره مطلب موسیقي شوه دغه شان لکه مطلب شعر و ادب شو ورسره بیا هینډ رایټینګ نو لکه مطلب ما کتابت هم کړې دی پینټري مې هم کړې ده ورسره رباب غږول څه چې پخپله مې جوړ کړی م دی تاسو د ټاور خبره وکړه نو ډېرې داسې ټاورې چې هغه لکه مطلب غټ غټ ریډیوګان دي او د هغې ټاورې ما جوړې کړي دي او باقاعده داسې نه چې ما لواري مې عام لواري کړې وه بلکې ما ډیپلوما غشتې ده ټیکنیکل کالج نه او ویلډینګ مشین چې دی نو هغه مې هم ځان له پخپله جوړ کړی زبردست قدرمندو وحید آفتاب صاحب ته به درخواست کوو چې لږ راته څه ګونګونه وکړې چې کتونکي هم خوشحاله شي او زه هم خوشحاله شم په بیکګراونډ کې به تاسو ته لږ شور راځي خو الرډي موږ داسې ځای کې ناست یو چې د دې ذکر بیا کومه خو د دې سونګ نه بعد دا پوښتنه مه کوه چې ستا یمه دا خوبي لرم چې صرف ستا یمه دا خوبي لرم چې صرف ستا یمه نور خو پادناو کې ادنا یمه دا خوبي لرم چې صرف ستا یمه بیا رالیو نوې امید رانکړې بیا رالیو نوې امید رانکړې داسې راته مه وایه چې ستا یمه داسې راته مه وایه چې ستا یمه نور خو په ادناو کې ادنا یمه دا خوبي لرم چې صرف ستا یمه نور که مې په زړه بل غمونه دي نور که مې په زړه بل غمونه دي ستا د زړه دپاره په خندا یمه ستا د زړه دپاره په خندا یمه نور خو په ادناو کې ادنا یمه دا خوبي لرم چې صرف ستا یمه ویلې راهي دلته نه کوچ کوه ویلې راهي دلته نه کوچ کوه ویلې زه یزید یم کربلا یمه ویلې زه یزید یم کربلا یمه نور خو په ادناو کې ادنا یمه دا خوبي لرم چې صرف ستا یمه ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر زیات ښایسته قدرمندو ښه زبردست غزل او دا لا وایي تاسو وایي چې اوس زده کړه کوي که نه نو هغه ته به هم زه ډېر زیات داد ورکوم راهیلی نوم دی د هغې نوم چې دی نو حسن خان راهي حسن خان یې خپل نوم دی او راهي تخلص نو حسن خان راهي تاسو ته دا خبره کومه چې ډېر زبردست لیکل کوئ او دا کیپ اټ اپ جاري وساتئ یقین وساتئ ډېره زیاته مزه یې ماله راکړه اوس د پروګرام اخره کې دا خبره کوو چې موږ کوم ځای کې موجود یو نو دا د ډاکټر وحید آفتاب صاحب د هومیوپیتھیک کلینیک کې موږ موجود یو ریسنټلی تقریبا چې څه د پاسه کال وشو چې ستاسو دلته کلینیک دی نو د هغې حوالې سره هم دې کتونکو ته ووایه اسد الله جاني دا هم یو حقیقت دی چې الحمدلله کم کار مې هم کړی دی نو هغه به ډېر د زړه نه به هم کړي لکه مطلب هومیوپیتھیک کې زه په دې اشتهار کې اکثر وایم چې زما دا خواهش دی چې دا هومیوپیتھیک په خلکو باندې ومنو ځکه چې ډېر خلک ډسهارټډ شوي دي او لکه د دې نه بالکل بیزاره شوي دي نو الحمدلله چې هغه کوشش کوم زه کامیاب شوی یم الحمدلله ورو کسان را روان دي ورو څه چې د خلکو په ذریعه باندې راځي نو که زه خبره وکړم په دغه کې اخلاص ډېر ضروري دی او بلکې په هر یو کار کې اخلاص ضروري دی زیاتره دوایانې به لکه مطلب زه پکې ډېر خیراتي هم ورکم فری به ورکم او ډېر کمې پیسې اخلو خلک وایي چې خپل اډورټایزمنټ یې شروع کړو خو د شوګر
د شوګر داسې مریضان چې هغه مطلب دا دی چې هغه صرف 400 روپۍ واخلو د معدې صرف 400 روپۍ واخلو داسې فرض کا تبه یا ټوخی یا داسې لږ لږ مرضونه دغه 300-400-200 روپۍ اکثر واخلم دا ملګري راپسې اکثر خاندي وی دا ته څه کوې دا خو ته هومیوپیتیک 15,000 روپۍ وی دا خو ته هومیوپیتیک بدنامه نو ما ورته نه هومیوپیتیک تاسو بدناموئ ځکه چې تاسو کم از کم 15-16,000 روپۍ د خلکو نه واخلئ نو هغه دوباره بیا نشي راتلی زه دې دومره پیسې واخلم چې هغه به ټول عمر که هغه دوی خوري نو بالکل استعمالو نو بس دا د الله کرم دی چې په هغې کې الحمدلله ډېر کامیاب یم الحمدلله دا پته لږه ووایه ما ته خو دا ځای نه دی معلوم دا جی دا نادرا چې کوم دفتر دی دې ته بالکل قبلې طرف ته مخامخ دویم چت باندې امین باچا مارکیټ ورته وایي او د فومونو یو دوکان دی د هغې د پاسه کمره ده زما سره پوړی راختلي بالکل پوړی راختلي او بره کمره ده ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د وحید آفتاب صاحب د ژوند نه خبر شوئ د دوی خبرې تاسو واورېدې امید لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي او د پروګرام په اخره کې وحید آفتاب صاحب میلمه ته وایم چې یو میسج ورکړي ښکلې غوندې کې خبره وي کتونکي ترېنه مستفید شي اسدالله جاني زما خو دا زه یو میسج به ورکړم یو پیغام به ورکړم چې یو انسان د قول او فعل یو کي د ټول نه لویه خبره دا ده چې د قول او فعل کله یو شي بس د بهر یو کار ټیک شي لکه د ده په خوله چې کومه خبره چې هغه په زړه کې وي یا چې په زړه کې کومه خبره چې هغه په خوله باندې وي خو لکه که یو انسان دروغ وي یا مطلب د دروغو په ذریعه باندې هغه ځان اوچتول غواړي نو دا به ظلم کوي او ټولو ته مې دا پیغام دی چې د دنیا یوازې نه ده داسې یو وخت به راشي د دې ځمکې د لاندې به یو نو همدغه پیغام ورکوم چې قول او فعل یو کې خو اصل شی چې دی دا معاملات دي نو معاملات ټیک کول پکار دي په خپل هم کوشش کوم او نورو ته هم زما دا پیغام دی چې معاملات ټیک کړي ډېره زیاته مننه قدرمندو دا وحید آفتاب صاحب چې تاسو واورېده انشاءالله یو نوی پروګرام کې به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر د هغه ټیمه ما یعنې اسدالله جاني زما میلمه زما مشر وحید آفتاب صاحب په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو